السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. محترم ورونو، کله چې خلک عمرې ته راشي نو ډېر داسې ورونه خویندې وي چې هغوی د عمرې په اعمالو او احکامو کې غلطېږي او ډېرې خطایانې د هغې نه کېږي چې د دغه خطایانو په وجه باندې د هغوی هغه عمره خرابېږي. موږ ډېر داسې خلک دلته ولیدل چې هغوی ډېرې غټې غلطیانې دلته کېږي او یا د دې وجه باندې چې هغوی نه پوهېږي او کله کله داسې وشي چې هغوی اول ځل راغلي وي، مخکې نه د عمرې په باره کې داسې پوره معلومات نه لري، نو په دغه وجه باندې هغوی ډېرې غټې غلطیانې دلته کوي. نو غواړم چې دغه وجه باندې زه یو مختصر او یو وړه شانې ویډیو جوړه کړم د دې عمرې د احکامو، یو مختصره ویډیو چې په هغې کې د عمرې چې کوم احکام دي چې هغه پوره توګه باندې خلکو ته معلوم شي او په اول ځل باندې چې څوک عمرې ته راځي ان شاء الله دا ویډیو به د هغې لپاره کومک وکړي چې عمره په صحیح طریقې سره ادا کړي. نو د هر څه نه مخکې څوک چې عمره کول شروع غواړي نو د هر څه نه مخکې باید هغه د میقات نه چې میقات ان شاء الله به وروسته زه د دې په باره کې یو تفصیلي ویډیو جوړوم، هغې کې به تفصیل وي د عمرې. اوس یو مختصره ویډیو جوړوم د میقات نه به دوی شروع کوي او میقات ته چې کله دوی ورسېږي نو هلته باید دوی احرام واچوي. دوه سپین څادرونه د نارینهو دپاره، دوه سپین څادرونه دا باید واچوي او خپلې جامې باید ټولې وباسي، باید صرف دغه دوه سپین څادرونه چې کوم دي دغه کې به ځان پټوي او ټوپۍ موپۍ به نه په سر وي، په سر باندې به څه نه اچوي، سر به سرتوري او همدارنګې زنانه چې کوم دي هغه به خپل لباس اچوي، صرف جرابې او دستکشې به نه په لاس کوي. او کله چې دغه دوه سپین څادرونه واچوي د هغې نه مخکې که څوک کولی شي غسل وکړي نو دغه ښه خبره ده، که نه وي نو لازم نه ده، فرض نه ده په دغې کې چې غسل خامخا وکړي. نو د میقات نه به دغه احرام وتړي او نیت د عمرې دا دی چې دا به داسې وایي چې لبیک عمرة یا لبیک، او بیا به دا تلبیه ووایي چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. دا به بار بار وایي، همداسې همیشه دپاره به وایي تر څو پورې چې دا حرم ته ورسېږي. نو کله چې دا احرام واچوي د دې نه وروسته دا نوکان نشي کټ کولی، د خپل بدن نه ویښته نشي اغوستلی او همدارنګې سر نشي پټولی. موږ ډېر داسې خلک ولیدل چې هغوی احرام هم اچولی او په سر باندې ټوپۍ یخي وي. نو سر باید کله چې احرام واچوي نو باید سرتور کړي. نو کله چې بیا حرم ته ورسېږي نو د ټولو نه مخکې به دا دغه کعبې خوا له ورشي او د حجر اسود نه به دا خپله عمره شروع کړي. نو زه تاسو دلته حجر اسود دلته حرم ته چې کله راورسېږي نو دلته دوه چتونه دي. یو خلک لاندې د چت نه کوم ځای کې چې کعبه ده د هغه ځای نه شروع کوي او څوک د بره نه شروع کوي. بره دویم چت کې چې کوم دا کمزوري خلک وي هغوی لاندې ډېر زیات رش وي، ټیل وي، نو په هغې وجه باندې دا کوم چې کمزوري خلک وي دوی دویم چت نه شروع کوي. نو په دویم چت کې زه تاسو ته دغه حجر اسود ځای ښیم چې باید دا کوم ځای نه دا شروع وکړي او بیا لاندې چت ته ورځم چې هلته حجر اسود کوم ځای کې د کوم ځای نه باید دا شروع وکړي. نو د ټولو نه مخکې زه د دویم چت کې تاسو ته هغه د حجر اسود ځای ښیم چې کوم ځای کې دا حجر اسود خو د دې ځای نه ښکاري نه، خو هغه نښه یې دلته ورکړې، دغه نښه تاسو ته ښیم انشاءالله. محترم ورونو، دې وخت کې زه د حرم په دویم چت کې یم او دا تاسو ته دا یو شین راډ ښکاري. دا راډ چې دی دا د حجر اسود نښه ده. نو طواف باید د دې ځای نه شروع کړي. که څوک غواړي چې په دویم چت کې طواف شروع کړي نو هغه باید د دې ځای نه شروع وکړي. دا د شین راډ چې کوم دی دا د حجر اسود نښه ده او د دې ځای نه به شروع وکړي او مخکې به ځي او کله چې دې ځای ته بیا راورسېږي نو دا یو طواف به پوره شي او همدغه شانې به 7 طوافونه پوره کوي. دې ځای ته کله چې دې ځای ته رارسېږي نو دا باید حجر اسود طرف ته اشاره وکړي او بسم الله والله اکبر باید وایي. نو دا دویم چت کې د حجر اسود دا شین راډ چې دی دا د حجر اسود نښه ده، یعنې دا د حجر اسود ته بالکل مخامخ دی.
ورونو لاندې چت کې څوک طواف کول شروع کول غواړي نو دا مخامخ دا شین دا شین راډونه چې دي دا حجر اسود ته بالکل مخامخ دي که حجر اسود چاته نه ښکاري نو هغه دغه کوشش وکړي چې دغه راډونه ته وګوري او دغه ځای نه طواف شروع کړي د راډونو ته مخامخ چې دی ګوره حجر اسود دی راډونو ته ګوره مخامخ چې دی حجر اسود دی او د دې حجر اسود مخې ته چې دی اکثره یو پولیس ولاړ دی دغه حجر اسود دی نو د دې ځینې به طواف شروع کی او خي طرف ته به مخې ته ځي تر دې پورې چې بیا هغه حجر اسود ته راورسېږي نو دا یو نو کله چې بیرته بیا حجر اسود ته راورسېد نو دا یو طواف وشو د دې نو همدغه شان به بیا دوباره بیا زی تر دې پورې چې و طوافونه پوره کی او کله چې دا طواف کوي نو د یو شي خیال باید وساتي چې کم کسان طواف کوي او هغه احرام چولې باید د خيوګه ښکارا کی دا خيو د خلاص لاندې باید صادر راتاو کی او د خيوګه باید د خلاص چې د ښکارا کی بیا چې کله راتاویږي نو دغه حجر اسود چې کوم دیوال کې د دې سره اخا چپ لاسته غس لاسته چې کوم دیوال دی هغه ته رکن یمانی وای دغه رکن یمانی ته چې کله راورسېږي نو باید دا دعا وي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار او د دینه ما سوا د نور چې کوم طوافونه دي نو پاغي کې دا هر قسمه دعا کولای شي هر قسم دعا کولای شي ځان ته مور خپل ته ټول مسلمانانو ته چې سره کوم دعا دا کولای شي نو کولای شي سره کوم دعا د دې زده ماغه دعا کولای شي په دې لپاره څه خاص دعاګانې نشته صرف د یو رکن یمانی چې دا غي کې به دا یو دعا باید وي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خکله چې دا و توافونه دا پوره کی نو بیا براشي مقام ابراهیم ته تاسو ګورئ مقام ابراهیم چې دغه دا زیړ دغه چې کوم دی ته مقام ابراهیم وي دا وګورئ دته مقام ابراهیم وي نو دی مقام ابراهیم ته بالکل مخامخ راشي او دې ځکه به 2 رکعات د نفل کې 2 رکعات نفل یعنی د طواف نفل دي دا او په اول رکعت کې به قل هو الله قل یا ایها الکافرون او په دویم رکعت کې به قل هو الله احد وي دې ځکه به دا طواف بالکل دغه ته مقام ابراهیم ته مخامخ دلته خلک ولاړ دي مانځه لپاره نو په دې ځکه باید 2 رکعات نفل وکړي بیا د دینه رسته به صفا او مروه ته لاړ شي بیا د دینه رسته د طواف شکل وکړي 2 رکعات شکل وکړي نو بیا د زمزم وبو هم دغه تخواته دي دغه مخامخ سې کې زمزم وبدي باید د زمزم وبوس کې دغه مخامخ کړه دغه مخامخ سې کې زمزم وبدي او دا زمزم وبو باید وس کې دغه نورسته بیا دغه تلاش به دغه نورسته صفا او مروه تلاش صفا او مروه ته ورسمه غم درته خم ورونه موږ اوس د صفا روان یو د صفا لار ده صفا ته د لار وته ده مخامخ ته لیکل شوی د ګوره الصفا الى الصفا تو صفا نو په دې لار باندې ببره پورته بالکل لاړ شي او التبرم بورډ لګیدل دی د صفای په لیکلي ده دا د اوس مونږه صفا ته رالو دا مخامخ بورډ دی د دې ځینې چې د صفا شروع کیږي ګوره تو صفا دې سره بالکل مخامخ داسې لار ده ان الصفا والمروه من شعائر الله ګوره الى المسعى الصفا ګوره دا نخې ورکړې ده نو د دې نخې طرف ته به مونږه مخامخ لاړ شو دغه بورډ چې لګیدل دی دا دلته صفا نه ده بلکې دا صفا ته لار ده د دې زبانه نو په دې لار باندې به مخامخ مونږ لاړ شو صفا ته دا مونږ اوس صفا ته رالو د دې څخه ګوره بدايت الصفا د دې څخه صفا شروع کیږي
پیژنه او موږ به بره وخیجو کله چې غواړو د صفا او مروه په منځ کې سعی وکړو نو دا غینه مخکې باید سړی راشي صفا ته چې کله راشو نو د دې صفا په اول سر کې د صفا ته چې څنګه راوخیجو د صفا د غونډۍ ته راوخیجو نو مخامخ به تاسو وګورئ قبلي طرف ته به وګورئ د تاسو ته به کعبه ښکاره شي او د کعبې طرف ته به تاسو مخامخ ودرېږئ او دلته به دعا وکئ د دې صفا او مروه باندې د چکر لګولو نه مخکې به تاسو دلته دعا وکئ مخامخ دلته کار کېږي څه جالونه شان لګېدلې دی وجه نه ښکاري کله نو د دې ځنه چې سړی ورته وګوري نو دغه د بیت الله ښکاري نو دې ځکه به ودرېږي او دعا به وکړي ځان دپاره به دعا وکړي ځان دپاره مور او پلار دپاره د ټولو مسلمانانو دپاره به دلته دعا وکړي او بیا د دې ځنه چې دی دا به صفا دغه به شروع کړي خدا وکړه موږ اوس د صفا د غر ته رالو د صفا د غونډۍ د ګور دا غر چې دا په دې شیشو کې بند دلته هڅوک نشي ورتله خو دې طرف ته چې دا کمزې چې دا کمزې چې اوار شوی دی دا صفا ده نو دې ته براشي دې ته براشي او د صفا نه به کله چې موږ غواړو چې د صفا او مروه مینس کې موږ سعی وکړو نو اول به موږ صفا ته راځو د صفا نه به شروع کوو او مروه طرف ته به ځو نو زه تاسو ته ښیم چې په کوم طرف باندې ځي دا موږ ګوره اوس په حال په صفا کې ولاړ یو او دلته درې لارې دي یوه لاره چې دا د صفا شروع کېدو ده دې ځای نه چې د خلک سعی شروع کوي خپله تاسو ګورئ د دې ځای نه دا ځای نه چې دی د دې ځای نه به صفا شروع کړي صفا باندې به شروع وکړي د دې ځای نه به مخامخ ځي او مخامخ چې ده هلته مروه غونډۍ ده او بیا کم کسان چې معذوره وي نو د هغې دپاره دې خوا بله لار جوړه شوې ده په هغې کې صرف هغه معذوره خلک وړه شانې لار ده په هغې کې صرف معذوره خلک ځي او راځي نو دا دغه معذور خلکو دپاره لار ده د صفا او مروه په د منځ کې چې دا کومه لار ده دا دغه معذور خلکو دپاره ده نو دا صفا نه به شروع وکړي دې ځای نه او مخامخ به ځي خو د یو خبرې خیال باید وساتي عمره کوونکي یا حج کوونکي خلک چې مخامخ داسې شنه بلپونه راځي شنه راډونه راځي دغه شنه راډونو ته چې کله انسان ورسیږي نو باید نارینه چې باید دغه ځای ته ورسیږي نو هلته به هغه ځای کې به منډه وهي او په دې نورو ځای کې به بیا همداسې نارمل مزل سره ځي دغه شنه راډونه هم زه تاسو ته ښیم دا وګورئ دلته ورونو دا شنه راډونه دي دا د صفا او مروه په منځ کې دا راډونه دي نو کله چې دې ځای ته یو کس راورسیږي باید هغه په منډه باندې لاړ شي دا نارینه درته ښیم نارینه خلک چې کله دلته راورسیږي سړي چې کله دې ځای ته راورسیږي نو باید سړي په دې ځای کې منډه ووهي زنانه باید په عام مزل سره لاړ شي خو سړي باید دلته منډه ووهي او دا منډه به تر د شنه راډونو د خلاصېدو پورې وي چې کله دا شنه راډونه خلاص شي نو هلته به بیرته نارمل تک شروع کړي ورونه موږ دا د اوس مروه ته راورسېدو د چړایي باندې چې څنګه راوخیږي صفا نه چې مخامخ راشي د چړایي باندې راوخیږي نو دا د مروه غونډۍ راځي نو دې مروه غونډۍ ته به راشي او دلته بره چې راوخیږي نو هوار ځای دی بیا به د دې ځای نه چې دی مخامخ لاړ شي مخامخ بیا دلته بیرته صفا ته لاره تللې ده دا د مروه غونډۍ ده او مخامخ بیرته صفا ته لاره تللې ده دلته د خلک ولاړ دي دلته یو وړوکی شان د غر یو نښم شان ده خو دا غر اوار شوی دی داسې نور غر نشته دی چې معمولي داسې نښانې نښې ده دا ټوله چې ده دا صفا ده
مخامخ ورسره اوار ځای دی او دغه لږ شانې ځای کې د خر شانې پاتې دی نور اوار شوی دی یا دا وګوره اوار ځای دی نو د دې ځای نه به بیرته شروع وکړي نورونو دې ځای ته چې راورسېږي دا ستا یو چکر حسابېږي یعنی صفا مروه کې باید و چکر خلک وای نو دې ځای ته چې راورسېږي دا و دې ځای ته چې راورسېږي نو دا یو چکر پوره شو د دې ځای نه چې د دویم چکر شروع کېږي دا وګوره د صفا نښې ورکړې ده اوس دې طرف نه چې دا بیا صفا ته موږ په دې چړای باندې چې بیرته کوزیږو نو دا بیا موږ صفا طرف ته ځو دا مروه ده او بیرته موږ صفا طرف ته ځو دې چړای باندې چې کوشي مخامخ چې څنګه لاړ شي نو هلته بیا چې بره خېجي نو هغه صفا ده نو په دې طریقه باندې یو چکر څنګه پوره شو دا دویم چکر روان دی په دې طریقه باندې به تاسو و چکر پوره کوي خو د صفا نه به شروع کوي او په مروه باندې به ختميږي دا چکر به د صفا نه شروع کیږي په مروه باندې ختميږي او څنګه چې مخکې درته ویلې د دې طرف چې د مروه نه چې صفا ته ځم په مینس کې ما غشنه راټونه به راځي په کار دا چلته به سړی منډه وایي په دې طریقه باندې بس تاسو و چکر پوره شي په صفا باندې به شروع شي او په مروه باندې به ختم شي محترم کله چې دوی د یو کس د سعی نه وزګار شي نو بیا به د دې جماعت نه به هر تراوزی د دې ملک عبدالعزیز دروازې ته مخامخ ته یو د کم برج کې چې دا غړی ده د غړی والا برج نه لاندې د سات والا برج نه بالکل لاندې دغلته یو مارکیټ دی او التبراشي یو نرشن لار تاسو راغلی ده لار باندې مزور ولم دغلته براشي او خپل وخت به یا واړه کی او یا به وخري دا وګوره دلته سوالین الحلاقه د پلیکلی دی حجام د مارکیټ ته براشي او خپل وخت به واړه کی د مارکیټ کې چې دغه دکانونه ډېر زیات دي چې کوم ځای لم راشي نو بس دغه شته دی دا سرخرولو والا دکانونه ډېر دي چې کوم یو لاړ شي هلته به ورشي او دغه به وخته به وخورئ او په دې سره به د دوی عمره ختمه شي ورنه کوم چې نارینه دي نو هغه بدل خپل سر وخره یا به کم کی او کوم چې زنانه دي نو هغه به د ګوتې د یو بند عمره د خپل وختونه لکشانه واخلي او په دې سره به د دوی عمره ختم شي نو خپل لاړ بشي خپل وبلام به خپل جامې به بدل کی او د دې په دې سره باندې د دې عمره ختم شوه